د نن ورځې درې ډېر ښه خبرونه. سلام ستړي مشئ، زموږ په امیر پلس چینل ته بخیر راغلی. سرچینې وایي پاکستان هند ته اجازه ورکړه چې 50,000 ټنه مټریک ټنه مرسته شوي غنم او درمل د پاکستان له لارې افغانستان ته ولېږدول شي. نړیوال بانک ویلي ژر به افغانستان ته د 280 میلیونو ډالرو مرستې د لیږد په اړه پریکړه وکړي. نړیوال بانک ویلي د روانې میاشتې تر 10مې نیټې به مرستندویه هیوادونه د بشري مرستو لپاره د افغانستان د بیا رغونې صندوق ته د دغه هیواد د کنګل شوي مالي پانګې د انتقال په اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. جوزجان او بلخ سړک د جوړولو چارې پیل شوې. د جوزجان د ټولګټو چارو ریاست ویلي د جوزجان او بلخ لوی سړک چې په وروستیو جنګونو کې ویجاړ شوی و، اوس یې د قیر اچونې او داغ نیونې کار چارې پیل شوي دي. د دغه ریاست سرپرست مولوي غلام محمد حیدري وایي چې د دغه سړک کار په څو راتلونکو ورځو کې بشپړ شي. ملګرو، دا زموږ چمتو شوی ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ په امیر پلس چینل سره اوسئ.